ډیره مننه ستاسو د پښتونولۍ، ستاسو د مینې، ستاسو مونږ له د وخت راکولو یو جهان مننه. ډېر ښه ملګري، ډېر ښه شاعران. دا ګوره اکثر په میډیا سړی رانه چې که نه په میډیا ونی نه خو چې دا داسې مو واورېده لکه دا اوس صدر صاحب چې کومه زړه کهاني وه ده دا د سر نه د خپو پورې مطلب د ژوند قصه د ټولو سره تېره شوې ده او داسې بیا ټول زه به چې که د یو نوم اخلمه دا به راته ډېره ګرانه شي. خو جمیل لالا ناست دی نو بس الله دې راته تام روغ لري د پښتو د پښتنو خدمت کې. شعرونه به راته ووایم چې په دار خیجي او شنه دي د خندانه پښتانه، یریږي نه د مرګ نه مسلمانه پښتانه. ته کوږ اوږراخ کې کېږې او ته کوږ اوږرا ورېږې چا بیا چېرته وجلي دي بارانه پښتانه. ته کوږ اوږرا ورېږې او ته کوږ اوږراخ کې کېږې چا بیا چېرته وجلي دي بارانه پښتانه. او قمقله لیوني دا تپوس ته چا نه وکړه د رور واده له هم نه ځي د ځانه پښتانه. قمقله لیوني دا تپوس ته چا نه وکړه د رور واده له هم نه ځي د ځانه پښتانه. او چې تا یې راله را نه کړې زما پې پوخ یقین دی ابی دادا دې هم نه و جانانه پښتانه. چې ته یې راله را نه کړې زما پې پوخ یقین دی ابی دادا دې هم نه و جانانه پښتانه. او دا دومره په مشکله به په ژوند کې یو ځای نه شي چې تا یو ځي ته نه کړه باچا خانه پښتانه. دا دومره په مشکله به په ژوند کې یو ځای نه شي چې تا یو ځي ته نه کړه باچا خانه پښتانه. او څو شعرونه نور هم چې غټ غټ ماران به وي او خبر به وي زما یاران به وي او قبر به وي او څوک چې حقونه د خور نه ورکوي د اور باران به وي او قبر به وي او زما پوښتنه به خدای پاک وکړي لړمانان به وي او قبر به وي زما پوښتنه به خدای پاک وکړي لړمانان به وي او قبر به وي او زمونږ په سر یې سیاست کړی دی دا مشران به وي او قبر به وي زمونږ په سر یې سیاست کړی دی دا مشران به وي او قبر به وي او کیدای شي مونږ دواړه یو ځای ښخ کړي ستا ضمیر خان به وي او قبر به وي. او څو شعره مننه چې خوب مې لیدلی په خوبونو پسې اور بلیدو زما په ټولو ارمانونو پسې اور بلیدو. ملا صاحبه چې له دغې خوب تعبیر به څه و تنې پرتې وې په سرونو پسې اور بلیدو. ستاسو په ښار خو یې لوګی قدرې درغلی نه دی یو پښتونخوا وه په کلونو پسې اور بلیدو. د اختر ورځ و او جړه دا دیرې نه راتله څه په زړو زړو یادونو پسې اور بلیدو. ضمیره څنګه یې لیونې نه کړې او مړ یې نه کړې چې ته ولاړ وې او په شعرونو پسې اور بلیدو. ضمیره څنګه یې لیونې نه کړې او مړ یې نه کړې چې ته ولاړ وې او په شعرونو پسې اور بلیدو. او څو شعره نور هم چې زړه مې ترې خوند واغېستو ذهن ته لمبې واغستې مونږ د ښکلو د مخونو نه مزې واغستې. بلها غریب یم خو زړه مجبوره کړی ومه نن مې یو ښکلي له څلور جوړې جامې واغستې. بلها غریب یم خو زړه مجبوره کړی ومه نن مې یو ښکلي له څلور جوړې جامې. قرار صاحب تا ته ډالۍ وي چې بلها غریب یم خو زړه مجبوره کړی ومه نن مې یو ښکلي له څلور جوړې جامې واغستې. او د بېنظیرې پیسې رالی کور په کور تقسیم شوې د کلي پیغلو پکې ځان له لوپټې واغستې. او وړکه په 1000 روپۍ کیلو شو نو څوک غږ نه کوي. صاحب د دې خلکو د ذهنونو اندازې واغستې او هغه چې ژوند به یې زمانه بغیر نه تېرېدو هغه سړي زما په سر باندې پیسې واغستې. هغه چې ژوند به یې زمانه بغیر نه تېرېدو هغه سړي زما په سر باندې پیسې واغستې. او ضمیره دې غزل بیخي ماله مازغه خراب کړل زه یې خراب توراب کړم خلکو ته مزې واغستې. او چې زړه زما زړه نه دی د زړه نه مې انکار کړی دی محبت غر کړم د هر څه نه مې انکار کړی دی. د باچا خان په نظریه را سره نه دی تلی دا سړی نه منم د ده نه مې انکار کړی. د باچا خان په نظریه را سره نه دی تلی دا سړی نه منم د ده نه مې انکار کړی دی. او ته چې واده شوې زما دغه پښتو بس دی که نه ته چې واده شوې د واده نه مې انکار کړی دی. ته چې واده شوې زما دغه پښتو بس دی که نه ته چې واده شوې د واده نه مې انکار کړی دی. او چې څو شعره دي چې د یارانې دور دوران کې خو دې ښه خوښه وه
هغه تور سره دې د کور شو وسته نه د خوخه تا خو ویل چې زه په دې باندې د سر نه تیریم خواره د یو بچنګي مور شو وسته نه د خوخه او اجي سیب ته په ایمان وې تا بسویل اجي سیب وس چې د انګور شو وسته نه د خوخه اجي سیب ته په ایمان وې تا بسویل اجي سیب وس چې د انګور شو وسته نه د خوخه او کزوی د خولې دغه هم څه بدرنګ نه و دار سړی خوله کې پیغور شو وسته نه د خوخه چې جدای له انسان او کو انسان الله اکبر د هم لا ځان توای مسلمان الله اکبر او چې زما سره واده د قران د پاسه وکړه جانان ځان له ساتلې دی جانان الله اکبر او قسم دې مړه دقل تشکی شوم یریګم په دې سړی کې نشته د ایمان الله اکبر او شعر دې پکې چې چراغ له د خورز مکه خپل نوم ته انتقال کړه چراغ له د خورز مکه خپل نوم ته انتقال کړه نو اجي سیبل ته اشته دی شیطان الله اکبر چراغ له د خورز مکه خپل نوم ته انتقال کړه اجي سیبل ته اشته دی شیطان الله اکبر او چې خود غرض پلار او زوی شي لور او مور شي چې لالچ پمنس کې راشي هر سو اور شي خود غرض پلار او زوی شي لور او مور شي چې لالچ په منس کې راشي هر څو ور شي یم مناسب یو تعویز را لپاره دی چې دا زړه مې د بیننګ یار تور شي یم مناسب یو تعویز را لپاره دی چې دا زړه مې د بیننګ یار تور شي او د پښتو په معاشره کې چې ډز وشي روغه وکي ګناګار پکې خور شي د پښتو په معاشره کې چې ډز وشي روغه وکي ګناګار پکې خور شي او که د کور او د جیدات تقسیم کېدو نو دا هر څه مې د ضرور زما د مور شي که د کور او د جیدات تقسیم کېدو نو دا هر څه مې د ضرور زما د مور شي چې سرون